کاروبار دې هم شته، مال در سره هم شته، نه در باندې څه غم شته او نه څه مصیبت، خو بیا دې هم ورځ ډېره خرابه تېرېږي، زړه دې پکې تنګ وي، زړه ته دې سکون نه میلاویږي. څه وجه کیدلی شي او علاج یې څه شی دی؟ خوږ نبی محمد صلی الله علیه وسلم موږ ته د دې وجه او د دې علاج ښودلی، تاسو یې واورئ. امام بخاری رحمه الله حدیث ذکر کړی دی. ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل یعقد الشیطان علی قافیة رأس احدکم اذا هو نام 3 عقد. کله چې یو انسان وده شي، شیطان راشي د هغه د سټ سره یو تار له 3 غوټې ورکوي او په هغې باندې وایي لیل طویل فرقد، شپه ډېره اوږده ده، اوده شه خوب وکړه. نو چې کله دا کس راپاسي فذکر الله رب العالمین یاد کی، یعنی هغه دعا وایي کوم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خوب نه د راپاسېدلو په ټیم کې ویله، الحمدلله الذي احیانا بعدما اماتنا والیه النشور. نو ویل ان حلت عقدة یو غوټه کلا وشي، فان توضأ کچرته دا کس اودس وکړي دویمه غوټه هم کلا وشي، او کچرته کې منځ وکړي 2 رکعاته وکړي د هغې نه وروستو درېیمه غوټه هم کلا وشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فاصبح نشیطا طیب النفس، دا کس په داسې حالت کې سبا کې چې تازه وي او خوشحاله وي، ورځې په ډېرو خوشحالۍ سره تېره شي. والا خبیثا، او مګر که دغه شانتې ونه کړي، نه دعا ووایي، نه اودس وکړي او نه مونځ وکړي، نو پاسېږي خباثت والا په داسې حالت کې چې دا نه پسې ټوله ورځ خپوي او سس پسې پریشانه وي. د سحر په منځ کې الله رب العالمین خوشحالي او تازګي ښودلې ده. امام بخاری رحمه الله فرمایي عبدالله رضی الله تعالی عنہ فرمایي ذکر عند النبي صلی الله علیه وسلم رجل، د نبی صلی الله علیه وسلم په خوا کې د یو سړي تذکره وشوله چې هغه منځ ته نه پاسېږي، سهار جمع نه کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل بال الشیطان فی اذنه، شیطان د دې انسان په دې غوږونو کې متیازې کړي دي، یعنی دغه انسان شیطان خپل د اودس ماتې ځای جوړ کړی دی. که دا غواړي چې ورځ دې په راحتونو کې په خوشحالیو باندې تېرې شي، نو چې راپاسې دعا وایه، اودس کوه او مونځ کوه، الله رب العالمین به دې ورځ په خوشحالۍ او په تازګۍ باندې تېره کړي.